السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د کالیو اغوستلو دعا. کله چې انسان کالی اغوندي او مخکې دونه چې مثلا کالی وکاږي بسم الله ووایي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي ویل چې د بني آدم د عورت او د شیطان د سترګو په مابین کې پرده چې ده هغه بسم الله ویل دي. بني آدم چې کله بسم الله ووایي، الله سبحانه وتعالی د عورت او د شیطان د سترګو په مابین کې پرده اچوي. نو بیا شیطانان، شیاطین د بني آدم هم عورت بیا نویني. نو کله چې موږ تاسو تشناب ته هم څو، مخکې د دونه چې تشناب ته ننوځو بسم الله ویایو. او ابله دعا هم شته د تشناب چې سړی ویایي. او د کالیو اوښکلو هم بسم الله ده، او اغوستلو هم بسم الله. او پس دونه چې انسان کالی واغوندي بیا ویایي چې الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني غیر حول مني ولا قوه. یعنی حمد و ثنا او شکر دی د الله، د هغه الله چې هغه ما ته د کالی واغوستل، کسانی هذا الثوب ورزقنیه او ما ته یې راکړل په روزي کې، یا راکړل د کالی ما ته، ورزقنی غیر حول مني ولا قوه، غیر د ما د توان و قدرت نه الله سبحانه وتعالی ما ته د کالی راکړل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.